أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. د دې آیتونو نه مخکې د تابعدارو ذکر شوی فرمایلی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نقصبت مذکورہ آیتونو کی مندغا فرمان بردارو تا اللہ پاک د احیاء دین د پارا د جد و جهد او د جهاد حکم کړي. نو فرمائی چې اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی خذوا حذرکم اخلی تاسو سامان د بچو خپل یعنی وسلې خپلې کله چې د کفارو په مقابله کې اوزه نو تیاری وکړي او حذر سامانی بچو ته وي او احتیاط ته وي او اخیارتوب ته وي. نو تاسو محتاط اوسئ او یو د حذر په اقسامو کې هغه وسله ده چې دام سامان د بچو دی. د دې ځای کې مراد دغه وسلې دي. واخلې تاسو د ځان سره وسلې خپلې او فانفروا ثبات او بیا وځئ تاسو د خپلو کورونو نه ډلې ډلې
او انفروا جميعا او یا وزه تاسو ټول یعنی کور کې همیشه د پاره ناس موسی بلکې د دشمنان اسلام په مقابله کې تیاری کوي او د تیارې نه پس بیا د دشمنان اسلام په مقابله کې میدان ته وځي او ځان لا داسې یوازې موزه ډلو شکل کې وځي او یا ټول یوځه وځي څنګه مناسب ګڼي وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ او بیشکا بعض استاسونا البتا هغه سوق دی چې هغه سستی کوي د کافرو په مقابله کې او د احیاء دین په مقابله کې د دین د جدوجہد په باره کې سستی کوي امام قرطبی رحمه الله تفسیر قرطبی کې لیکلي دي چې دا منافقانو ته اشاره ده چې منافقان د دین په کار کې سستی کوي فَإِنْ أَصْوَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ نو پس کچره ورسیږي تاسو ته څه مصیبت څه شکست او څه مصیبت تاسو مرګري شهیدان شي نو قال وایدي چې قد انعم الله علی چې بشکا الله احسان کو په ما باندې چې اذ لم اکم معهم شهیدا چې زنوم د دې سره حاضر په دغه موقع کې کشمیر غزاله مسلمانان تللی دي او هلته شهیدان شوي دي نو دی وای خدا چې زنوم تللی دی په دې خوشاله چې زه بچ شوم او نور په مرګرو باندې خفه نه چې هغه مرګري شهیدان شو او د مسلمانانو مجاهدینو ته نقصان ورسېد ډېر په خپل غم کې اخته ولئن اصوابکم او کچره ورسیږي تاسو ته فضل من الله صفدت د الله د طرفنا فتح ملوشي او مال غنیمت ملوشي نو ليقولن نو خامخا وایدی کأن لم تکم بینکم وبینه مودت گویا چې نوی ستاسو په منځ کې او د ده په منځ کې څه تعلق او څه دوستي بیا داسې تجاهل عارفانه کوي او ځان ناجانه کوي چې ستاسو د ده په منځ کې اړو څه تعلق نه او وای دې یا لیتنی کنت معهم اے کاش چې زم د دې سره موجود وي په دې فتح کې او په دې مال غنیمت حاصلولو کې زم د دې سره وي
فافوز فوزا عظیما او زه کامیاب شوی په کامیابی لوی سره. یا دا خبرې ځان ورته داسې ښکاري چې لکه داړو د دې سره ملګری نه وي، نو دې دا افسوس کوي چې کاش زه د دې سره ملګری وی، نو ما به فایده حاصله کړې وي او لویه کامیابي به حاصله کړې وي، فتح به ما ته ملو شوې وي، غنیمت کې به زما هم څه حصه شوي. الله فرمایي چې خیر دی، افسوس مه کوه او مه خفه کېږه، ته خو لا ژوندی مړ شوی خو نه یې. بله موقع به راشي او بله موقع کې به جنګ وکړي، ستا د ایمان په پته ولګي چې ته څومره مخلص یې او ته څومره منافق یې، پته به ولګي. نو فرمایي چې فلیقاتل، پس دې جنګیږي، جنگ دې کوي دی فی سبیل الله، په لار د الله کې. په لار د الله کې معنا دا ده چې د الله د دین د غلبې دپاره، چې د الله دین غالب شي، اسلام غالب شي. دا هغه کسانو سره یشرون الحیات الدنیا بالآخرة، چې هغې اخلي دا ژوند د دنیا بالآخرت، په بدل د آخرت کې. آخرت ته توجه نه ورکوي او دنیا ورکوي، نو الله وایي چې دې د هغې سره جنګ کوي. که دې موقع کې شریک نشو نو مخکې جهاد جاري به قیامته پورې، نو دې جنګ کوي د هغه خلکو په مقابله کې چې هغه کافر دي، هغه دنیادار دي او هغه د آخرت طلبګار نه دي، او دنیا یې مخکې کړې ده او آخرت یې پرېښې دی. او ومن یقاتل فی سبیل الله، او څوک چې وجنګېږي په لار د الله کې، نو فیقتل، پس دې ووجلی شو، او یغلب، او یا دې غالب شو، ژوندی راغی غالب شو، نو فسوف نؤتیه اجرا عظیما، پس زر ده چې موږ به ورکړو ده ته اجر لوی. مجاهد که په جهاد کې شهید شي نو هم لوی اجر دی. مجاهد که په جهاد کې غالب شي او غازی شي او واپس راشي نو هم لوی اجر دی. او دا لوی اجر تذکره احادیثو کې شوې ده. بخاری شریف کې حدیث نقل شوی دی چې دغه اجر عظیم په باره کې، او مسلم شریف کې هم دغه حدیث نقل شوی دی د اجر عظیم په باره کې. مسلم شریف کې کتاب الامارت کې باب فضل الجهاد کے حدیث نقل شوی، اور بخاری شریف کے کتاب الجہاد باب الخمس کے دغا حدیث نقل شوی، اور راوی دغا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ فرمائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تکفل اللہ
लिमन जाहद फी सबीलिही ला युखरिजुहु मिन बैतिही इल्ला अल-जिहाद फी सबीलिही व तस्दीक़ कलिमतिही अन युदखिलहुल जन्नह औ युरजिअहु इला मस्कनिही अल्लज़ी खरज मिन्हु मा मा नाला मिन अजरिन व गनीमतिन। अबू हुरैरा व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि अल्लाह ताला जिम्मेदारी अगस्ती अल्लाह ताला जामिन शवे दे अल्लाह ताला वादा करे दा आगा चा मुबारके चागा जिहाद कई दा अल्लाह पला रखी और नहीं इसतले दलरा दा कोरना मगर दा जिहाद पनियत माने ने दा कोरना वतनी और नहीं इसतले दलरा दा कोरना मगर द वजे द ईमान ना द हुक्म द अल्लाह बांधे चला हुक्म द जिहाद करे दे नुमा भी ईमान रावड़े दे न द अल्लाह द हुक्म पा अमल के रावलन न दे द अल्लाह द हुक्म पा तामील के द कोर न होती और खालिस द अल्लाह द दिन द गलबे द पारा दे जिहाद के भले इस मकसद निश न द अल्लाह वादा दा से मुजाहिद सा जा युदखिलहुल जन्नह अल्लाह बदे जन्नत त दाखिले और या बदे वापस कई अब कूड़ता कदे जोंदे हो अब कूड़ता बे वापस की जदे दकम कूड़ न वतले हो सरद आगा गनीमत ना दा रसन च दा हासिल करी जागा गनीमत ते और सवाब दे अजर दे नो मालूम शो च जिहाद के शो को शरीक शो और जिहाद के शहीद शो नो मजर दे और कब जिहाद के गाजी शो जो अंधेर आगे नो मजर दे और अल्लाह दे चल्ला वे जन्नत त दाखिले मदा अजर अज़ीम लकबल आयत के अल्लाह फरमाई इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। जन्नत त अल्लाह सो दाखिल को दा फौज कबीर दा लोया कामयाबी फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। सोच अल्लाह ताला दौर न बच आखिरत की और अल्लाह ताला जन्नत त दाखिल उम्दे कामयाब हकीकत के कामयाब आसू की च अल्लाह जन्नत तबूलियो दोज़ख न बच की उम्दा कामयाब न अल्लाह वही चदा अजर अज़ीम और कोमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे तशरीह करे दा कि अल्लाह जिम्मेदारी रस्ते दा कि अल्लाह बे जन्नत त दाखिले और कुछ अंधेर आवे न अल्लाह बे द गनीमत सरा वापस रावली और द अजर अज़ीम और द सवाब सरा बे अल्लाह ताला वापस जंदे कोड़ तरावली दा लुए फजीलत के अल्लाह मुजाहिद तवर करी ज़का कुरान करीम के अल्लाह रसूलुल्लाह तवई जो हुआ यदे मुनाफिकान होता जिदी इस्तासो पे इंतजार की चदा बकल अमरी ओदा बो वापस द जिहाद नरो नराजी दे जल्द वर्तवा हल तरब बसूना बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन
انتظار نه کوئ تاسو زموږ په باره کې مګر د یو نعمت د دوه نعمتونو ته د دوه نعمتونو زمون د پاره شهادت هم نعمت دی او زمون د پاره غلبا او واپس ژوندي راتلل هم څه دي دا غنیمت نو مجاهد د پاره الله په دواړو صورتونو کې اجر عظیم ورکړي کده شهید شو نو اجر عظیم دی او کده غازی شو نو څه اجر عظیم نو الله ترغیب ورکو چې منافقا جنگيږي او دا الله د دین د پاره جنگ کوي چې دا الله دین غالب شي دا الله نظام غالب شي الله قانون غالب شي او په دې کې د فائدہ ده کومړ شنو فائدہ ده او که ژوندې پات شوم فائدہ په دې کې فائدہ او بیا ترغیب ال الختان ورکړي نو فرمایي وما لكم لا تقاتلون سشوی دی پتا سو باندې مومنانو چې تاسو جنگ نه کوئ په الله پلار کې د دین د غلبې لپاره او حال دا دی چې باعث موجود دی او دای موجود دی چې تاسو ته چغې وي دعوت درکړي چې جهاد تراشه هغه دا چې والمستضعفین من الرجال سشوی دی تاسو لرا چې تاسو قتال نه کوئ په آزادولو د کمزورو خلقو کې چې هغه بعضې سړي دي من الرجال او بعضې ښځې دي چې هغه والنساء زنانه دي او بعضې ماشومان دي والولدان الذين يقولون ربنا چاغي دعاګانې الله نه غواړي چې رب زمونږه اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها منګه واسه د دې کلینا چې د دې اوسیدونکو ظالمان دي په باندې ظلم کوي روزه مکه معظمه کې کمزور مسلمانانو ایمان راوړو د کافرو په قید کې او هجرت ته نه پرېښودل ظلمونه پې کول نو الله هغې ته اشاره کوي چې تاسو ولې جهاد نه کوئ چې دا کمزوري مسلمانان د کافرو د پنجې نه آزاد کړي د ظلم نه خلاص کړي په تاسو څه شوي دي باعث موجود دی کمزوري مسلمانان چغې وایي من د ظالمانو د پنجې نه خلاص کړي د ظالمانو د ظلم نه خلاص کړي الله وایي په تاسو څه شوي دي چې تاسو د دې دپاره جهاد نه کوئ چې دا آزاد کړي معلوم شو چې جهاد د دوه مقصدو دپاره الله تعالی فرض کړی یو جهاد د دې مقصد دپاره الله فرض کړی دی چې دین غالب نه دین غالب شي د مسلمان د جدوجهد واحد مقصد دا دی چې دی به جدوجهد کوي او کوشش به کوي چې د الله په دې ځمکه باندې د الله دین او د الله قانون غالب شي دې دپاره به دی جهاد کوي او دویم د کافرو نه د مسلمانانو د آزادولو دپاره جهاد الله فرض کړی دی چې دا جهاد کوي او الله ګیله کوي او شکوه کوي چې تاسو ولې نه کوئ په ارام ناست یې او ښه مزېدار خوراکونه کوئ او څښاکونه کوئ او بېغمه ژوند تېروئ او کشمیر کې په مسلمانانو باندې روزانه ظلم کېږي نو هغه دې کېږي تاسو یې تماشې کوئ تاسو له څه دي چې تاسو داسې خاموش ناست یې په تاسو څه شوي دي او بعضې پکې لاردا هم وایي چې د کشمیر جهاد نه دی ولې جهاد نه دی ځکه جهاد نه دی چې په پاکستان کې په خپله اوسه پورې اسلامي نظام نه دی راغلی او موږ دلته جهاد کوو اوسه پورې دلته اسلامي نظام راغلی نو که دا مجاهدین د کشمیر آزاد شي او پاکستان سره شامل شي نو څه چل به وشي
الله وی بوزدلا زما د دین د غلبې لپاره هم جهاد کوه، لیکن د کافرو د ازادۍ لپاره هم جهاد وکړه چې مسلمانان د کافرو د غلامۍ نه آزاد کړه. دې لپاره هم جهاد کوه. نو که اسلامي نظام په پاکستان کې نشته او مجاهدین جهاد کوي د کشمیر د مسلمانانو د ازادۍ لپاره، نو دا هم د جهاد یو مقصد دی او دا هم جهاد دی. دا هم جهاد دی او دا د جهاد دویم قسم دی. څنګه چې د دین د غلبې لپاره جهاد ضروري دی او هغه اصلي جهاد دی، او دارنګه د مسلمانانو د کافرو د ظلم نه د آزادولو لپاره جهاد، دا هم جهاد دی. او دا ډېره لویه فایده ده چې یو مسلمان د کافر د پنجې نه او د هغه د ظلم نه آزاد شي او هغه مسلمانانو سره یو ځای شي او د مسلمانانو طاقت چې کوم دی په هغه باندې مضبوط شي. دا د اسلام غلبه ده، دا د مسلمان غلبه ده. نو الله وایي دا جهاد کوئ، په تاسو څه شوي دي چې نه کوئ؟ دا ټول نن امت مسلمه ټول مسلمانانو ته الله وایي. او هغه وخت کې لږ یو موټي مسلمانانو ناغي ته الله تعالی دا خبره کوله، نن ټولو ته تاسو ولې نه کوئ جهاد؟ جهاد وکړئ، د الله د دین د غلبې لپاره جهاد کوئ چې د الله دین غالب شي او د کافرو د پنجې نه د مسلمانانو د بې وسو د بې کسو د پاره جهاد وکړئ چې هغه آزاد شي. او هغوی وایي وجعل لنا من لدنک ولیا، دغه مظلومان وایي چې وګرځوه زمونږ دپاره ای الله د خپل طرف نه ولیا څوک دوست، وجعل لنا من لدنک نصیرا، او وګرځوه زمونږ دپاره ای الله د غیبو نه د خپل طرف نه نصیرا څوک مددګار، موږ څوک مددګار پیدا. نن د کشمیر مسلمانان دا چغې وایي، لیکن دنیا کې امت مسلمه نن دومره ذلیل دی او دومره رسوا دی چې یو ځای نه د هغې مدد حکومتي سطح باندې نه کېږي، مسلمان حکومتونه نه کوي. نو الله وایي چې دا په تاسو څه شوي دي چې تاسو داسې مړه شوي دي او تاسو د غفلت په خوب باندې وده. بیدار شئ، همت په ځان کې پیدا کړئ، د خپل مسلمان ورور باندې غیرت وکړئ او د الله په دین باندې غیرت وکړئ. د الله د دین د غلبې لپاره جهاد کوئ او د خپل مسلمان مظلوم ورور د ازادۍ لپاره جهاد کوئ. او بیا فرمایي الذین آمنوا یقاتلون، هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی هغې جنګ کوي په لار د الله کې د دین د غلبې لپاره. نو که تاسو واقعي مؤمنان یې نو تاسو جنګ کوئ د الله د دین د غلبې لپاره چې د الله دین غالب شي. د مؤمن خوشحال دا دی چې ایمان یې راوړی وي نو هغه د الله د دین د غلبې لپاره کوشش کوي. ستاسو کار دا والذین کفروا، او هغه کسان چې هغې کفر کړی دی یقاتلون فی سبیل الطاغوت، هغې هم جنګ کوي په لار د طاغوت کې او په لار د شیطان کې د کفر او شرک د غلبې لپاره. تاسو د اسلام د غلبې لپاره الله پیدا کړی، تاسو قتال کوئ. فقاتلوا اولیاء شیطان، وجنګېږئ د دوستانو د شیطان سره. نن دا څومره کفار چې دي، څومره اغیار چې دي چې هغه د اسلام دشمنان دي، الله وایي دې سره وجنګېږئ، دا د شیطان ملګري دي، دې سره جهاد وکړئ او دې سره قتال وکړئ. او یریږئ ما ان کید الشیطان کان ضعیفا، تدبیر د شیطان کمزوری دی، هغه که هر څومره تدبیرونه کوي د اسلام د مغلوب کولو دپاره، د کفر او شرک د غالب کولو دپاره، هغه به نه کامیابېږي. ځکه زما مدد تاسو سره دی،
زما مدد داغی دا تدبیر سرنده اغی سرنده دانن اللہ مولا لکوٹی غیرت رکھ جو لکوٹی غیرت پزان کے پیدا کے او دا اللہ دین دا پارا پاس ہے او دا اللہ دا دین دا غلبے دا پارا اوز ہے دا اللہ دا دین دا غالب کولو کوششو کے او دا مسلمانان و مظلومین مدد کے یا ایوہ الذین آمنوا اے حق کسانو چچا ایمان راوڑے دے خذو حذرکم واخلے وسلیخ پلے فانفروا ثباتن او بیاوزے تاسو ڈلی ڈلی او انفروا جميعا یاوزے تاسو ٹول پجما وَإِنَّ مِنْكُمْ او بیشک عباد استاسونا لمن لیبطین البتہ حرسو کی چانا سستی کئی پا جہاد کی فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ پس کچھرے ورسی کی تاسو تاس مصیبت نقالا وائدی قد انعم اللہ علیہ بے شک احسان کو اللہ پاک پما باندے اذ لماکم ماہم شہیدہ چیزنو ما ددی سرا حاضرو یعنی مسلمانوں سے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ البتہ کچھرے ورسی کی تاسو تا فضل من اللہ سفضل دا اللہ دا طرفنا لَيَقُولَنَّ نُخَامَخَا وَائِدِ کَالْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ گویا چنوی استاسو پمینس کی وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ او پمینس ددکی ستابق و سدوستی سوئی یا لیتنی ایکاش چزچوی کنتو معهم زوید دی سرا فافوز فوزا عظیما فزب کامیاب شو پا کامیابی لوی سرا فلیقاتل پس خود جنگی دیدے فی سبیل اللہ پلاد اللہ کی الذین داغ کسانو سرا یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چاگی اخلی جند دنیا بدل آخرت کی دوے بمانا دن فلیقاتل پس دے دے او جنگی گی فی سبیل اللہ پلاد اللہ کی الذین داغ کسانو پمرگرتیا کی یشرون الحیات الدنیا چاگی خرسی او قربانی جند دنیا بالآخرت پاخرت باندی دوے ممان ذکر شراب عربی جبکی خرسولو پمانا مرزی دا نستلو پمانا مرزی دوڑا مانی دا ازدادو ندی نیشرون یبیون ماناو کی دیشی چاگی خرسی دا مومنان پمرگرتیا کے جمع کی وَمَنْ يُقَاتِلْ وَرَسُو کوچو جنگی دو فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی فیقتل او وجلشو شہید شو او یغلب یا غالب شو نفسوف نوٹی اجرن عظیما فزرد چمن بور بوغتا اجر وی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ سشویدی تاسو لرا اے مومنانو چه تاسو جنگ کوئے پلارد اللہ کی والمستضعفین من الرجال او سشویدی پتاسو باندے چتاسو جنگ نکوے پبارا دا کمزورو خلقو کی دا پارا دا آزادولو دا کمزورو خلقو من الرجال چاگا ناری ندی والنسائی او زنان دی والبلدانی او ماشمان دی الذین یقولونا چاگی وائی ربنا اے رب زمونگا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وبا سمنگا دلی کلینا چه ظالمان دی اسیدن کی دلی وجعل لنا من لدنك ولیا او اگر زوازم دا پارا دخبت طرفنا سو دوستو وجعل لنا من لدنك نصویرا او اگر زوازم دا پارا دخبت طرفنا سو مددگارو الذين آمنوا اغکسان چیمان روڑے دے یقاتلون فی سبیل اللہ اغی جنگ کئی پلارد اللہ کی والذین کفروا او اغکسان چاگی انکار کئی ددیننا یقاتلون فی سبیل الطاغوت اغی جنگ کئی پلارد شیطان کی فقاتلوا اولیاء الشیطان پستاسو جنگی گئے دوستانو دا شیطان سلام ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک دی تدبیر دا شیطان کمزوری الحمدللہ رب العالمین